بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم پر رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. د مارکو غني خیلو ترمنځ غځېدلی سړک. د دې سړک یو ابتدایي کار تقریبا په تیر نظام کې شوی دی چې په ډېر عادي او اولیه ډول باندې جوړ شوی دی. له هماغه وختونو نه را په دې خوا چې 25 کاله کېدونکي دي د دې سړک د بیا جوړېدو وعدې په مختلفو وختونو کې شوي دي د بېلابېلو نظامونو لخوا، خو لا هم دا سړک ویجاړ دی او د تګ راتګ لپاره خلک له مجبوریته ترې استفاده کوي. د دې سړک په هکله باندې په بېلابېلو وختونو کې خلکو هڅې کوششونه کړي دي چې په ولایتي او مرکزي سطحه باندې دا سړک جوړ شي او په اساسي ډول باندې ورغول شي، خو لا هم دا وعده پاتې ده. او راځئ چې نن په دې خپرونه کې د مسؤلینو سره هم وغږیږو، د دې ځای د خلکو ډریورانو سره به هم وغږیږو. خپل نوم واخله او دا راته ووایئ چې مطلب تاسو خو دوکانداري لرئ، حتمي نمایندګۍ به مو وي. دغه سړک مناسب دی؟ مالونه مو مطلب سم ډول رسېږي د دې سړک سلام اونا د دې سړک په اړه باندې تاسو روزانه دا شکایت اورئ د هر سړي د خولې نه، هم د ډریور نه، هم د کاروباري د لحاظ نه. نو پرون موږ یو ګاډي ورته مال ورکولو، هغه موږ ته په دې لاره باندې مال نه راوړو. وایي وي چې پرون باران شوی دی، په ټول سړک کې کندې دي، د دې وجې زما ګاډی خرابېږي. په هفته کې زه 2-3 وارې مې سړي ته ځم. نو دغه مشکلات هم د ډریور هم دي، هم د سورلۍ والا هم دي، هم د یو کاروباري شخص دپاره هم دي. نو موږ د دولت نه هیله کوو چې دغه شي دپاره ډېره جدي پاملرنه وکړي. داسې نه چې هسې غولونکي وعدې ونه کړي او جدي پاملرنه وکړي. هم د دې شینوارو ولسونو په خاطر باندې ځکه په دې باندې 15-16 ولسوالۍ پرتې دي، د دې په خاطر باندې په دې سړک باندې دوی باید جدي پاملرنه وکړي. سړک د مطلب لري نه چې مطلب ظاهرا ښکاري پوخ دی، کیفیت یې څنګه دی، څه ډول دی؟ نو کیفیت خو دا ډېر بې کیفیته سړک جوړ شوی دی او په دې باندې ډېر مشکلات هم دي په دې سړک باندې، او ځکه په دې باندې رش ډېر زیات دی. هغوی چې د لرې نه دي ګوري که نه بنزین دی ورته راشي د خلکو ستونزې دي واوري. ځکه موږ د همدې ولس خلک یو او د همدې دولت ته موږ سوال کوو، هیله کوو چې ته راشي دا سړک تاسو نږدې نه وګورئ، ځکه چې په دې باندې خو هر سړی تېرېږي راتېرېږي، هر سړي ته پته ده په دې باندې. نو ګوري هر سړی دا سړک په دې سړک کې څومره مشکلات دي. ډېره مننه. انشاءالله خیر باعزت. شینوار لوی ولسوالۍ د غني خیلو بستري روغتون مکانه، دلته ډریوران ولاړي او د مریضانو دپاره چې مطلب که ماجل مریضان یا رخصتېږي او هغه بیا دلته ټیکسي سپیشل کوي او دا استاد را سره ولاړ دی. نوم دې واخله او د څومره وخت نه دلته ډریوري کوي؟ نوم مو بسم الله دی، د یو کال نه راپاته دلته ډریوري کوو. د سړک پاک له باندې راته ووایه، د مارکو غني خیلو سړک باندې تاسو ډریوري کوئ، څنګه سړک دی؟ ترې راضي یاستئ؟ سړک خو مشره ډېر خرابه دی، ډېر ګډوډ دی. دا اوس بارانو سره بیخي خرابه شوی. نو سړک نه خو ډېر مشکلات دي. یو خو مریض په اجل وخت سره نشي وړل کېدی، هغه لاسرسی او هغه مشکلات مریضان ډېرو سره مخ دي د سړک د لارې نه. خپله ډریور د کومو ستونزو سره مخ دی؟ ډریور خو ډېرو ستونزو سره مخ دی، ځکه چې د هرې کندې نه به موټر بچ کوي او سړک خو ټول کندې دی، ټول خرابه دی. نو ته څه یې چې بس همداسې پوخ خو که نه دنه کچه؟ نو چې دغسې دینه کچه وای هغه ښه و، چې کندې خو به نه وای پکې، روغ اوار خو به وای که نه، او پوخ ته او کندې دي پکې. نو زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده د اسلامي امارت نه چې دې سړک زر تر زره غم وخوړل شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خیر الله پاک ژوندي لره. حاجي دلته څه شی کې او نوم دې مو واخله؟ دلته داسې کار کوم چې په لنډۍ کې مو کور دی او ډېر زیات غریب یم او ډېرې غریبۍ وجې نه راکېږم او دلته د سړک کې کار کوم. دا کوم سړک کې؟ د مارکو سړک کې. ها غني خیلو په روډ باندې. دا خو پوخ دی که نه؟ دې کې دا
دا واړه تنګوان له کومه او دا بارانونه ګټه خاورو ترندي او رانګي او مال دې کې ودرېږم او مال خلک درته روپۍ راکړي او په ځان په زور مې نه غواړم او خپل مې داسې چې زیات غریبي نو بس مې واړه او بل داسې سفر سره نه لرم چې دې اله په ډول کې ناسې دې ځم منځلنه وصله نه په ورو تناسب د سړک کندوان ډیر دي چې لږ دي د سړک کندوان ډیر زیات وړاندې دی سړک چې بالکل غني خپل پورې دا مکمل وړاندې دی دې شګاړې وړي وړي چې دا وړي واړه او بس په دې غریبۍ ته راوتلی یم او بس دغه غریبي مه ده او د ماشومتوب نه دغه سړکو کې زه کچا سړکو کې د پښو کې یو ځای کې زه الله دې عرض واخلم نوم دې واخله او د مارکو غني خیلو سړک باندې خپل نظر راته ووایه چې څنګه دی ښه جوړ شوی دی کوم سهولتونه یې رامنځته کړي دي که د دې نه هم نور ښه جوړ شي بسم الله الرحمن الرحیم نوم قدرت افغان دی او د هود راډیو ټولو کارمندانو نه یو جهان مننه کوو چې واقعا چې دوکله سره راغله او زموږ د غریبانانو پوښتنه وکړه دغه سړک خو بیخي خرابه دی په دې پله سره هسپتال سره زموږ نږدې ګورو روزانه 2 او 3 مریضان دلته رابندي شي او روزانه 2 او 3 مریضان د لاسه ورکړو او حکومت نه موږ دا غواړو چې دا سړک موږ جوړ کړو سړک ډېر خراب خپله مطلب د سړک باندې څه وخت جوړ شوی دی مطلب یاد دي شي او څه ډول جوړ شوی دا سړک چې دی 3 کالو لپاره جوړ شوی او دا اوس چې دی فلحال 20 کاله یا 22 کاله دا اوس دی سړک او بل دې ته لښتې نه دي جوړ چېرته بارانو اوبه چې دا سړک ټول وي تقریبا ورځ تر بلې تقریبا چېرته ورځ باران شي دا ډیمونه اوبه ورځي دا یله خرابه ده ټول ځایونه خرابه دي حکومت ته موږ دا هیله کوو چې دا سړک موږ له اساسي ډول باندې جوړ کړه او زر تر زر یې جوړ کړه ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ خوشحاله شئ الله تاسو ډېره مننه تاسو تاسو متوفر تنظيمات على الدنيا من على الدين زايد الدولة والشمالية تعليم صفات بعدين لا تشتغلون لكن أول متاسي متوفر للمنشور ولمعقول السرق برابط طبعا المعقول والمنشور السرق برابط طبعا مدبار بار مشروع خبر الشركة كله ويجب فلم دعوا وليه دعوا مختلف على السرق المعقول يشوفوا السرق كذا يقولوا وقت كل ما السرق ده كذا كوسي أو جوسي أو أساسي ده ولكن وانسيتنا خبر الشركة كله أو وانسيتنا كم بديك جديدة كذا سرق جوسي او د پیدانه ریاست سره موږ د خبره شریکه کړې ده چې دا سره څه ده انشاءالله د مراجعه دي چې دا موږ سره کوشش تاسو دې ته مثلا د نوو په امداد وکړئ چې سره کوشش هغه خپل رئیس ابراهیم او د ناسو مجلس او نو د ایډور لاړو دا سره ته براودم کو د شي بزرګ جوړ کړي نو ولونه ستنه چې دا سره څه مصرف راځي ځان د ځای جوړ کړو او مشرانو ته ویلو چې ورته د دې لپاره چې په خپل دا دا او دا معنی او اکیدمي جذبان دا د سیمو په خپل په لاس په پات او چې په دې کې موږ یو دا سره کوشش وخت مې د احساس خبرو پر تګ راتګ په دې سړک باندې کوي څه احساس کوي څنګه ګیرنه مو ده یقیني سره د سړک چې زم راځم دا سره تاسو خپل معلومه ده چې به خراب سره د جمهوریت په وخت کې دا یو کار په سره د سیاسي معاملې ستګي پولیسي سره دومره په اساس ډول نه دی خپل دا وختونه زه څنګه احساس کوم دا چې دا سره جوړ شي نو په واسي د شروالي په وایي چې جوړ شي ولایت او مشران په حالو زده جوړ شي دا نو وختونه دا قدم دا ان شاء الله سره جوړ شي اتفاقی لحاظ باندې شینوار مومندو دلته لا تعداد د تجاران هم موجود دي هغوی باندې به مو غږ څه چې څه باید وکړي په ګډه تجاران ټول ورته شو الحمدلله په افغانستان کې تجاران لري په دې باندې دا راځي چې دا مرګ دې نه راځي او دا سره کومه
باندې د دوی تجارتي کارونه په روان دي. د دوی دا د سیمې سره د سړکونو کې د وطن کې د دوی سړکونه د دنیا راټولې زړه دې کله خفه شوی دی چې یاره دومره منډې ترړې دي کړي دي کله دې ویلې دي چې یاره په خپله د دې ښاروالۍ په عایداتو باندې دا سړک جوړ کړم کله یې داسې فکر کړی دی ځان سره؟ هو زه خپله اوس هم یو څه مخکې دغه ولسوالۍ ته نوی راغی او ماشاءالله ښه سړی دی د هغه څه راغی نو من په دې لار راغلی وي وروسته خپل دا احساس و چې زه یو سړک جوړ نو ما ویل یقیني دا هم کړې ده چې واحد هم جوړ شو او چې زه ورغلی یم نو بیا هم چې بیا هم جوړ شو دغه سړک جوړ کړو او دلته یې نوی تعلیم چې شوي دي او نوی تعلیم چې دا سړک جوړ شي دا احساس مې زه هره ورځ کوم د ټول مسؤلینو کوم چې دا سړک جوړ شي انشاءالله تعالی شکر ډېره مننه د وخت راکول شهباز صاحب خوشحاله اوسئ. د نازیان دور بابا ولسوالۍ او همدارنګه د سپینغر اچین او د شینوارو لوی ولسوالیو پر لوري غځېدلي سړکونه د دې ولسوالیو ترمنځ دغه غځېدلي سړک باندې هم نننی راپور او خپرونه ولیده په دې هیله باندې چې د عمل جامه ور واغوستل شي او ډېر ژر دا ولسونه د دې سړک د جوړېدو څخه برخمن شي. د بیا ځلېدو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.